محترم دی منگا دی جمعی موضوع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کړی یو حدیث ہو چې داغه ابو هريره رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 15 جملې یا 15 خبره خودلې وي. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه متوجه کړلو زګه چې کله انسان توجه نه وي نو ډیره فائدہ نه خبره مغه ته بیا فائدہ نه ورکوي او چې کله په توجه سره او په غور سره سړی یو خبره واوري نو دی باندې انسان ته ډیر زیات غټ خیر ملاويږي. صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم متوجه کړلو چې معنا به یو څو خبرې څوک یادې کی چې عمل هم په باندې وکي او بل ته یې مخې. ابو هريره الله فرمایي چې انا یا رسول الله زبدا کار وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس ونیو او ابو هريره فرمایي چې 15 خبره راته وکړلې. اولینې خبره دا و چې اتق المحارم. ابو هريره حرام و نزان وساته تكون اعبد الناس ډیر لوی عابد بدنه جوړ شي. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل قیمتي خبره او ډیر زیاده د فائدہ او د کامیابی خبره غدا و خدا چې ته وای فرمایل ورضا بما قسم الله لك تكون اغنى الناس. ګوره د انسانانو ډیر انسانانو زندګۍ پمدی کې تیر شي ځواني په بوډاوالي بدل او بوډاواله په مرګونو بدل شي. د انسان کوشش او مهنت داوي چې زه د ټولو خلکو نه زیات مالدار جوړ شم او مال ما سره خډیر وي او ډیر زیات مال را سره وي غني جوړ شم. د انسانانو کوششونه سوچونه او فکرونه په دې باندې لاړو تیر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کی و نسخه وخدله چې دا په چا کې راغله دا د ټولو زیاتو نه غټ غنی او مالدار هغه انسانان چې هغه سره میلیونه مال دا او روپۍ دي او ډالر دي ملینیر دي او زیات دینم زیات پر څور پاسه دي هغه دې درجه ته نشي رسیدل. هغه چا کې الله دا صفات ما او تا کې الله پیدا کړو نو زو ته بیا ټول نو بیا غن لیان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله ابو هريره ورض بما قسم الله لك. ابو هريره چې الله صدر کړی دي پدې باندې دی الله نه راضي اوسه پدې باندې الله نه خوشاله اوسه تكون اغنى الناس ټول نو زیات مالدار ته. دا معاشره کې مونږ وینو کنه د مونږ معاشره کې ملک داسې خلک شته چې د هغوی سره دومره دولتونه دي کله هغوی د اولاد او وصیو کړ وصی د روټۍ په ځای باندې سونی خوري بیا ماغه دولتونه ختميږي نه دومره مالونه جمع کړي دومره زیات مالدار دي دومره زیات د خلکو مال خوړلای او مال پټ کړی دا چې کدی سونی خوراک شروع کیم نو دوی دولت هغه نه ختمېږي. خو بیا هم چې ګوره په دنیا کې بیا د هغوی کردار ګوري ته به وایي چې دا د ټولو نه وږی انسان هم دا ده وجه څه ده په دې صفت نه الله محرومه کړي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم کو ښودلی ده چې ورض بما قسم الله لك چې الله څه درکړي په دې باندې ښه خوشحاله چې الله ما ته ډېر سره کړي. وروره د ټولو نه لوی نعمت چې ما او تا ته الله راکړی اسلام ما او تا ته نعمت نه ښکاري. زه ته د دنیا د لویو ټولو نه لوی مالدار هغه انسان ده چې الله کریمه ور نصیب کړی اسلام ور نصیب کړی ده. تاسو ته به دا پته وي چې تخمینا اندازتن په ورځ کې په یوه ورځ کې 3 لکه انسانان دا مړه کېږي. دا اندازه ده د تعداد په لحاظ سره 3 لکه انسانان روزانه مري په دې کې 2.5 لکه انسانان هغه د کلمې نه محروم دي.
همیشه همیشه د اور خوراک ده مرګ سره د جهنم خوراک او همیشه همیشه خوراک الحمدلله که زه ته په عمل سره هر څوک کمزوري شو همیشه جهنم د موږ دپاره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یخرج من الناس من كان في قلبه مثقال بره من ایمان چې د چا په زړه کې د غنم د دانې عمره ایمان هم دی باوې اورېز دا دې کې هم دومره طاقت ده په دې ایمان کې دا به د جهنم نه راوباسي او داسې انسانان شته چې هغوی بدنصیبه ته اسلام الله نصیب نه کړ د کلمې نه محروم شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه محروم زه ته ټولو خلکو نه لوی دولتمند نشته ایمان دولت ټولو نه غټ دولت بیا دا ورونو بکر بن عبدالله المزنی دا یو نیک انسان در شوی هغه یو ډیره ښایسته خبره کوله هغه به دا وی یکفیک من الدنیا ما قنعت به دنیا د تا دپاره دومره بس ده چې څومره باندې ته قناعت وکړې صبر وکړې چې بس دا ډېره زیاته الله را کړې ده چې څومره دنیا باندې ته قانع شولې دا د تا دپاره کافي کېږي بیا هغه فرمایي ولو کف تمر اگر که یو چون کجوره وي او شربت ماء یا یو چونګ اوبه وي یو ګوټ اوبه وي چې ته پرې راځي چې الله ما ته ډېر څه راکړی دی ټولو نه لوی زیات مالداره ته یې بیا دا تا دپاره کافي ده کنې ما عرض وکړه چې د دنیا خزانې د دنیا ټول مالونه دا انسان خېټه نه ډکوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که انسان دپاره دوه وعدې دي سونی شي دی به وایي چې درېیمه هم ووایي نه صبرېږي په دې باندې څو پورې چې انسان قناعت نه وي کړی چې الحمدلله موږ ته الله ډېر څه راکړي مونږ ډېر لوی مالدار یو مونږ ډېر زیات خوش نصیبه یو ټولو نه لویه خوش نصیبه مو د اسلام ده چې د مور او د پلار په اول تربیت کې مونږ ته د اسلام تعلیم میلاویږي الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان دا الله مونږ ته نصیب کړی نو دا دویمه نسخه شوله قیمتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره ته وفرمایل ابو هریره ورض بما قسم الله لك چې الله څه درکړي په دې راضي اوسه تکون اغنى الناس ټولو نه زیات غني او مالدار هم یاد درېمه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې واحسن الى جارک د خپل گاونډي سره چې تا سره څوک اوسي د چا سره پړوس ده د چا سره استوګنه ده دغه سره احسان کوه تکون مؤمنه ایماندار به د نبی جوړ شي کامل مومن به نه جوړیږي چې څوک د تاسو سره اوسي چې هغه دنه خوشاله وي الحمدلله مونږ ډېر ښه ګاونډي ده سلف صالحین به داسې ګاونډ کوله میمون بن مهران دا یو نیک انسان عالم انسان د هغه متعلق نه ګلې چې د هغه ګاونډ کې یو ګاونډي او کور خرڅول دا ګاونډي قیمت چې چا اخیستی وي ته وایي چې 4000 درهمه قیمت ده نا ګاونډي ته وایي چې وروره په دې ځکه هرې علاقې خپله ځمکه وي خپل قیمت وي وروره دا قیمت خو ته ډېر زیات وي دې کور قیمت خو 2000 ده زیات نه زیاده او ته 4000 قیمت وي نا ګاونډي ته وایي چې اصل وجه دا ده چې 2000 خو دې کور قیمت ده 2000 د عمر بن میمون د گاوند قیمت ده زتا ته یو بهترین گاونډي درکوم چې گاونډي خاصه دا معمولی خبره خو نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بد گاونډي نه پناه وغوښته حسن وسوء الجار هغه سيزونه چې رسول الله ته پناه وغوښته یو په بد گاونډي ده انسان ته ژوندۍ ورانه کی امن خراب شي چین سکون برباد شي چې گاونډي خراب شي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیثو کې انتهایی تاکید کړی د پدې باندې چې مؤمن سړی هغه به د خپل گاونډي لپاره خوي رسول الله فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله او په آخرت ایمان لري فلا یؤذي جاره گاونډي ته ضرر مه ورکوي السلسله صحیحه کې شیخ البانی رحمه الله یو حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ده د برکتونو او د خیرونو مجلس ده بحرین دغه نه ملمانه راغلو ملمانه چې راغلو
نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وختلی او 10 وخت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او 10 وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او 10 لوخه کې خود نو دې کسانو په ورمنډ کړلو نو څه ته خدا او به میلاو شي هغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې او وس کله او چې چاته میلاو نشي نو په دې خټو پورې لاسونه مګلو په مخونو په سینو پورې هغه خټه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او داس هغه مګلې فزان پورې هغه مګلې نبی صلی الله علیه وسلم دنه تفوس کوم ما دعاکم الی ذالک دا کار څه شته تاسو وکړو چې دلان لندې خټه راخلو د ما دی او داس هغه فزان پورې مګ ما دعاکم الی ذالک دا کار مو څه وجه نه وکړو ناوی تاوی چې حب لك اتا دی مینه وجنه یا رسول الله سلام لعل الله يحبنا یا رسول الله چې تا مینه کوونو الله به موږ سره مینه کوي دا لاندې خټه دا مو په خپل سینو مخونو پورې زکو مګي چې د تا محبت دا تا سره مینه دا او په دې ته مې کوم لعل الله يحبنا یا رسول الله چې الله دې موږ سره مینه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اتحبون يحبكم الله ورسوله د دې مینا د سره شتا د دې شوق مشتا چې الله د سره مینا وکړي د الله رسول الله او چې ولنه یا رسول الله نبی هم فرمایي فحافظوا على 3 خصال خچ دې مینا لرو چې الله د سره مینا وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سره مینا وکړي فحافظوا على 3 خصال درې خوونو باندې حفاظت وکړو په دې درې خوونو باندې عمل وکړو الله هم د سره مینا وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سره مینا وکړي کوم خوونه دي اولینه صدق الحديث چې خبره کوونو دروغ مې ویو به حقیقت خبره مکو او داسې خبره مګو چې هغه دروغ ده کذب ده دروغ نه ځان وساتو صدق الحديث رښتیا خبره کوو دا اولینه صفت ده الله هم د سره مینو کې الله رسول صلی الله علیه وسلم مینو دویم واداء الامانه څو سره امانت کې دي نو دانا چې بس بیا سبا غنیمت وګڼي بس سره څوک چې امانت کې دي بیا سبا ختم کړي اداء الامانه څوک سره شي امانت کې دا مخیانت کوا تر دې پورې چې څوک تاسو یو خبره وکي دا امانت ده چورا دا خبره مې تاسو وکړه خو چاته کوما دا تاسو سره امانت شول کدا دې چاته وکړه خیانت دې وکړه دام دې امانت دې خوینه خلاف اداء الامانه امانت ادا کوا الله هم سره مینه وکي الله رسول الله او دریم حسن الجوار خګاوندی توبه خمالتګری چا سره د مالت دا گاوند دا د هو سره احسان خوخوی خ اخلاق دا کوا الله باندې سره مینه وکي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم او دې بصیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل خبر اوکا چې دا د یره والا خبره ده وی ته فرمایل فان اذی الجار گاوندی ته zarar نقصان تکلیف ورکول دا یمح الحسنات دی انسان نیکی خوری نیک اعمال دی نه خوری څنګه خوری کما تمح الشمس الجلیدا لکه څنګه د انور دا واوره ته کېدا او بکوي نو دی گاونډي سره بد سلوک داسې نیکی د انسان نه ختم کوي او ورونه وردا واوره چې دا یخي سورې ته کېدا نو دا ډیر سر او بکی خو کبیا نور ته د کې خدا نو بیا خو ډیر زرو بکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د گاونډي zarar گاونډي ته نقصان دا دومره زیات نیک اعمال خرابوي کما تمح الشمس الجلیدا لکه څنګه دا واوره چې دا نور او بکوي نو دا غسدا گاونډي سره بد سلوک رسول الله صلی الله علیه وسلم درېمه خبره دا وکړه چې ابو هريره احسن الى جارک تکون مؤمنا کامل مؤمن بدنه جوړ شي کني په ایمان کې فرق دی گاونډي دی تکلیف نه راځي
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرا تو فرمائل واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو قسم دے مومن ندا مومن یعنی کامل مومن ہے کافرم ندا خو کامل مومن هم دا ندا چوک صحابہ من یا رسول اللہ اے دا رسول چوک کامل مومن ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا یا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ چی دے انسان دے نقصان نا دے تکلیف نا دے پریشانی نا گوانڈی پا امن کے ندا دے کامل مومن ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرا تو فرمائل چه دو خوی ندی حسن الخلق و حسن الجوار خا اخلاق او خا اخلاق او خا گوانڈی توبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یعمران الدیارا پا دیبانی کورون آبادیگی که کور سوک آبادوی ځان سره گاون کورونا کنډر نه جوړوي نو دا به ځان کې ښه خویه مراولي حسن الجوار به مراولي ته ګوره ډېر کورونه څه وجه نه کنډرې دي د بدو اخلاقو د وجه نه د بدو ګاونډو توب د وجه نه کورونه چې دي آباد کورونه په کنډرو باندې بدلېږي او چې کله انسان ښه اخلاق راواخلي ښه اخلاق ځان کې راولي او خگاونڈی توب را واقعی یعمرانی الدیارا کورونم آبادیگی او دارنگی ویزیدان فی الاعمار پا عمرونو کیم پا کی اضافہ را دی یا کو رشتیہ ہے انسان دا عمر اللہ دیر کی او یا عمر دیر دل دا کنایہ دا دے برکت نا چا اللہ پا دغ عمرونو کے برکت آچوی او اللہ دی انسان دا برکتی عمر ورکوی دا سوئی دینا حسن الخلق و حسن الجوار او چلورم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ابو حریرہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ دام گران کار دا مگر چھ چاہتے اللہ آسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل احب للناس ما تحب لنفس کا ابو حریرہ چھ زان تا چخو خوی بلتا ہی خوخ کا زان تا سڑے ار یو خکار ار دی فائدے والا عمل انسان زان تا ہوئی ار بدکار ار نقصان دے کار انسان زان تا نخو خوی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسَكَ چھ زان تا سخو خوی بل مسلمان تا غام خوخا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تکن مسلمہ کامل مسلمان بدن جوڑ شی اور پینزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ابو حریرہ تا قیمتی خبرہ اغدادا چولا تکثیر الضاحکا دیر زیاد خنداگان مکوا دیر مزاکونا دیر چکچاکی و ککاڑے دا موایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِق تُمِيتُ الْقَلْبَ دا دیر خنداگان چی دی دا انسان زڑا مڑکوین اور وقت مزاق اور وقت خندا دا انسان زڑا مڑکوین بلکہ دیر کرتا دا دیر خنداگانی و مزاقونا دا انسان دا دشمنیم پیدا کی علماء فرمائی لکل شئین بدرن دے ہر شید پارا تخم شتا غنم کرے جوار کرے تخم ملاوے گی ہر شئی جتا کرے دے آگے تخم تاتا ملاوے گی علماء فرمائی وبدر العداوت المزاحو دے دشمنی تخم چشای دا دیر مزاقونا دا دیر خنداگانی دا دیر یوبل پسی مزاق کول و خنداگانی کول دیس طرح دشمنی پیدا کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ولا تکثیر الضاحکا دیر خنداگانی مکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر ترشت اندائیم ندا چی انسان ہر وقت پتندیبانی 12 بجاو کری نا خود دم ردا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلبانی با اکثر مسکراہٹ تبسم دا نیکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابو ذر لا تحکرن من المعروف شیئا یہ وہ نکی بم وڑا نگانی ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق یو مسلمان نور ته پړون تندی باندې پرنا تندی باندې ملاوشه په مسکراهټ باندې ملاوشه دا ډېر غټ اثر باغ باندې غورځوي دا دام نیکی دا چې مسلمان تا بدخوی ونه غني دا ډېر خنداګان دا ونه کوي زکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان بیان کر فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِق تُمِيتُ الْقَلْبَ دا انسان زڑا مڑ کوي او دا انسان زڑا چه مرشی نو بیا پدا کی عرب خیری را دی خیر نا انسان محروم کیگی اللہ رب العالمین دا پینزواڑا خصفات جکم دی اللہ دی من کے پیدا کی